دلته که موږ دوه متقاطع خطونه ولرو چې یو خط یې داسې وي چې دا د A B خط وي او بل خط هم داسې وي چې دا د C D خط وي او دا دواړه خطونه په دې نقطه کې یو بل قطع کړي چې دا نقطه د E نقطه وي او موږ ته دلته د دې زاویې اندازه راکړل شي او وایي چې د دې زاویې اندازه 70 درجې ده او موږ نه وغوښتل شي چې دا د نورو زاویو اندازه پیدا کړو. نو موږ دا څه رقم پیدا کولی شو؟ ښه راځئ چې دا دلته په ګډه سره حل کړو او د دې زاویو اندازه پیدا کړو. یو څه چې له دې شکل نه موږ کولی شو پرې پوه شو هغه دا ده چې دا د بي ای ډي زاویه او د بي ای سي زاویه دا دواړه چې دي متممې مجاورې زاویې دي په دې معنی چې یعنې دا دواړه که سره یو ځای سي 180 درجې کیږي یعنې که د دوی موږ دا بهرني زول په نظر کې ونیسو بغیر له دې زول نه دا 180 درجې ده. نو دا داسې لیکلی شو چې د بي ای ډي زاویه د بي ای ډي زاویه او د بي ای سی زاویه دا مجاور زاویې دي یا مجاور متمم زاویې دي چې دا کېږي سی ای ډي زاویه سی ای ډي زاویه چې دا دې زاویې ته موږ ویلی شو چې متممه مجاور زاویه یعنې چې 180 درجې کېږي. اوس دا داسې لیکلی شو چې د بي ای ډي زاویه بي ای ډي د زاویې اندازه جمع د بي ای سی دا متممې زاویې دي په دې معنی چې یعنې که چېرته د بي ای ډي زاویې اندازه د بي ای ډي د زاویې اندازه له بي ای سی سره جمع سي دا مساوي کېږي له 180 درجو سره چې دلته موږ د بي ای ډي د زاویې اندازې قیمت لرو چې دا 70 درجې ده. نو که موږ وغواړو بي ای سی پیدا کړو دا دواړه خواونه باید 70 منفي کړو چې دلته دا مثبت 70 بیا منفي 70 سره خلاصېږي دلته پاتې کېږي 110. نو د بي ای سی زاویه مساوي کېږي له 110 درجو سره یعنې چې دغه زاویه مساوي شوه له 110 درجو سره یعنې 70 جمع 110 دلته کېږي 180. اوس که همدغه لاره دا نورو زاویو ته هم استفاده کړو او د دې زاویې اندازه ترې پیدا کړو. دلته دا د بي ای سی زاویه چې ده له سی ای ای زاویې سره متممه مجاوره زاویه ده یعنې که دا دواړه هم سره جمع سي 180 کېږي. نو عین لاره موږ دې ته هم استفاده کوی شو هغه داسې چې د سی ای ای زاویه د سی ای ای زاویه که چېرته له دې زاویې سره چې قیمت یې موږ 110 درجې پیدا کړو جمع سي دا مساوي کېږي له 180 درجو سره. دلته هم د سی ای ای د زاویې پیدا کولو لپاره باید 110 منفي سي چې دلته دا له منځه ځي بیا چې 180 نه 110 منفي سي دلته بیا د سی ای ای زاویه مساوي کېږي له 70 درجو سره یعنې چې دا زاویه مساوي شوه له 70 درجو سره. یو بل په زړه پورې شی چې تاسو باید حتما ورته دلته متوجه شوي یاستئ هغه دا ده چې دا دواړه زاویې څنګه سره مساوي شوې. موږ په هندسه کې او په زاویو کې یو بل بحث د متقابل براس زاویو په نوم لرو چې په بلې ویډیو کې به حتما تاسو ته د دې زاویو په باره کې مفصل معلومات درکړل شي او عملي مثالونه به کار وشي. خو دلته تاسو د پوهاوي لپاره فقط دومره لیکم چې د بي ای ډي زاویه بي ای ډي زاویه او د سی ای ای
زاویه دا متقابل براس دي. متقابل براس که یو تیوری تاسو واخلئ هغه زاویې دي چې مخامخ سره واقع کیږي او د دوی اندازه تل مساوي وي او همداسې د سی ای بی زاویه سی ای بی زاویه او د ای ای دی زاویه ای دی زاویه دا هم متقابل براس دي. اوس دې تیوري نه تاسو پوهیږئ چې دا زاویه هم حتما 110 درجې کیږي ځکه که دا 180 یو جمع 110 کیږي 180 خو د حلول لپاره راځي چې دا حل کو. دلته کله چې ای دی زاویه ای دی زاویه ل سی ای زاویه سره یو ځای سی ای ای له زاویې سره یو ځای سي دا مساوي کیږي له 180 درجو سره. موږ د سی ای ای د زاویې قیمت لرو 100 درجې. نو دلته هم باید دواړو خوا د مساواتو نه 80 منفي سي. دلته 80 منفي سي دا 80 له منځه ځي او دلته پاتې کیږي 180 نه 80 لاړ سي پاتې کیږي 110. نو د ای دی د زاویې اندازه مساوي سوله 110 درجو سره، یعنی سه دغه زاویه مساوي سوله 110 درجو سره. اوس دا دواړه زاویه سلاتیا شوي، دا دواړه زاویه سلاتیا شوي. که خو که چېرته موږ دا ټولې زاویې په نظر کې ونیسو دلته، نو بیا دا یو پوره دور کېږي چې د یو پوره دور اندازه تل 360 درجې وي. 360 درجې. همداسې که دا سره جمع کړو نو حتما 360 کېږي، 80 جمع 110 کېږي 180 او 80 کېږي 250 او 110 نو بیا کېږي 360. دا د پوره دایرې د درجو اندازه ده. نو دلته موږ د دې زاویو اندازه له یوې زاویې نه پیدا کړه. هیله من په دې یم چې تاسې حتما دا زده کړي اوسي او همداسې نور مثالونه ځان سره کار وکړئ.